چې زه د پاکستان ته ګورم نو ما ته بني اسرائیل را یاد شي. په بني اسرائیلو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو. کله به پې ملخان راغله، ملخ خو پېژنئ که نه، کله به پې ملخان راغله، کله به پې چنډخان راغله. روټۍ به چې تالي کې داسې کېښوه غړپ 3-4 چنډخانو به پکې راټوپ، روټۍ به نه شوه. کله به پې دا عذاب راغی چې روټۍ به داسې ماته کړه، هغې نه به وینې او زوې به یې دی، هغه به نه شوه خوړی. هره ورځ به پې نوی نوی عذاب نازلېدو، هره ورځ. دا نن عذاب به چې په کوم نازل شو د دې مزه به لا د خولې نه تېره نه وه چې سبا به پې بل راغی، بله ورځ به چې هغه مزه به لا ختمه نه وه چې پې بل به راغی. 40 کاله بني اسرائیل په دې قهر، بیا په تیه میدان کې 40 کاله پریشان ولاړو. هر طرف ته به چې د وتو اراده وکړه، روان به شو، مزل به وکړو چې سهار به شو چې کوم ځای نه به روانو بیا به ملته 40 کاله په دې قهر اخته. نو زه چې د پاکستان ته ګورم ما ته د بني اسرائیلو عذاب نه چې هره ورځ په دې ملک نوی نوی عذاب نازلېږي. هر سړی په مختلف شکلونو کې خدای رانیولی دی. هر سړی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د پولیس په شکل کې رانیولی، څوک یې د عدالت په شکل کې رانیولی، څوک یې د تانې په شکل کې رانیولی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د مزدوري نشته په هغې شکل کې رانیولی، چا نه لور چا تختولی ده په دې شکل کې رانیولی، چا نه ښځې چا تختولی دي، ښځې په دې شکل کې رانیولي. هر سړی چې ګورې په مختلف شکل کې خدای رانیولی. د چا اولاد داسې دی چې ورته ګورې ړې خولې نه بار وځي، څوک په دې شکل کې خدای رانیولی. نو عزیزانو شته غشي ته وایي. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به خورې په زړه توګیره. راښکلی غشی درته اسرائیل علیه السلام نیولی، راښکلی. بس خو چې حکم وشي تاک په دې سینه درننه باسي. فتح پلانې عمل شو، تا خو پرون لیدلی و، په شپې په هارډ اټیک وشو، بس مړ شو. هلکه ډاکټران وی ډاکټر چې خبرېدو هغه نه بیا ساوت یې. د ډاکټرانو ته زه یم چې ډېر نیغ نیغ مه ګرځئ، داسې به هسپتال کې راوړئ. ورسره د شمشتای هم رواني. پوه شوې؟ شمشتای پېژنئ؟ هسپتالونو کې ګورئ که نه، ته به چې دا دی پې ورغی روحونه ورسره دي او په چا کې به ورواچي ژوندی به مولانا روم ته چا وی ناجوړه ویلې علاج، هغه وی زما قضا راغلې ده. وی ولې؟ وی چو قضا آیت طبیب ابله شود، چو قضا آیت طبیب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. چې وخت پوره شي ډاکټر قبقل شي، ناپوه شي، پوهېږي نه چې د کوم پرزې کار پرېښو. اسقضا اسکنجبی صفرافیو، اسقضا اسکنجبی صفرافیو، روغن بادام خشکی میں نمود. قضا راشي واروا صفرا به نور زیاتیږي. نور روغن بادام سر نه خشکی لري کوي چې قضا راشي ته په بوتلونو په سر ورواړوه به خشکی نور زیاته. تاسو خیال را تاسو ګورئ، که تاسو خیال وکئ چې د آدم علیه السلام نه والا تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسمه قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی. سلیمان علیه السلام اراده څه وکړه؟ اوس که مونږه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې نو هغوی به څه چل کولی؟ اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوئ، سپینګیري شوئ، دا مو په ایمان ووایئ چې چېرته اورېدلي دي چې کوم یو مسلمان بادشاه چې دی کافر بادشاه له د اسلام دعوت ورکړی دی؟ اورېدلي دا یې کړي دي تجارتي معاهدې، زه به تا نه وسله علم ستا او زما معاهده ده، زه به تا نه جازونه علم ستا او زما معاهده ده، زه به تا نه غنم علم ستا او زما معاهده ده وغیره وغیره. لیکن زه به حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه، دا چا نه دي تر اوسه پورې. او اصل شی په اسلام کې هغه
جازونه نه دي، توپ او ټینکونه نه دي. اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام. قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استولی او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى. په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته، کافر ته به السلام علیکم نه وایي، خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى. سلام دې په هغه چای چې څوک اتباع د هدایت. نو ځان خلاص شو، قیصر روم په پوم نشو، مطلب دا چې سلام په ما چول. نو که تاسو ته کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکه یاد کړئ، السلام علیکم به ورته نه وایي. سلیمان علیہ السلام خیال کئی کہ بلقیس تا دعوت انہو من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څورته وای انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولای شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکای ته سجدي کولو ته ځو سجدي ورته کوو. د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلکټن ته یا صدر نیکسن ته یا ایزنهاور ته یا پلان ډینګ سمره چې تیر شوي دي ورته لیکلی وی چې انه من فلان الله تعالی علی واتونی مسلمین. پاکستان تراشه مسلمان شه او به کی دا جرأت دا زمونږ تیزن چې دی دا جرأت به وکړي. ایمان دیته وای، غیرت دیته وای. غورد اخبار کې لیکلیو چې کویټه کې په تبلیغی جماعت والا پیدا روانو حمله په شوې دا او زخمیان کړي دي. پولیس ورته راغلي چې راپورټ وکړي، هغه ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والیو دا د خدای هدایت ورته وکړي. پنجاب کې خلک ورته بسترې بار لړي کې دی لار شي بار په کوسو کې کینی بدا سناستي خپل بسترې لکه ملنګان چې ګور. دا ډېر ګران کار دی. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوړي څوک نه ډاک سیستم شتا نه هغه ټیلیکس سیستم شتا، هیڅ نشتا. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوتو. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه اوده وه، پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې وړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه وال بیا په دغه کې ناست دی روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو چې فورا یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی د سلیمان علیہ السلام د طرف نه څنګه چلو کو. جرنیلان ورته څه وایي جی جنگ کو اٹیک کو، ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنگي کنه. اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. د هغې مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي. دې شرم ته اوسو شرمېدلو. اوس فوج او د سکول ماسټران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګوي او بیا چې دی مردم شماري کوي. اوس هغه کاغذ چې در کې دله پې پوهېږي بم نه، غسل خانې در کره څومره دي او ټټۍ در کره څومره دي او غلسو زلکې او ښځې در کره څومره دي او پاسپورټ دې شته او که نشته او وسله شته او که نشته. دی فارم دی او په فارم به بیا فوټو لګې او که دا دې سم ډک نه کړو نو 3 میاشتې قید یا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولیکو څه موږ خو پې پوهېږو نه. دی خوا وګورئ دا چا کړي دا باري مینډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا دغه پروګرامونه دي که نه، ټیک ده. نو دا باري مینډیټ هغه له چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تباه کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک یې تباه کړي. په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی سونه خلک په کویټه کې مړه شو
سونه په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې ته وګورځي دلته بل ورځ دې بلا مانه ماشومان کوټې نه وته کوټه راکېناست ماشومان داسې ناستي او کوټې پریوي او ورته ګور اوس خو یقین راغلی چې الله پاک ارڅ کولی شي د نوح علی السلام طوفان یو قصه چې تاسو باورې ده په بل ورځ باران کې الله درته پسترګو وخود چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتولو لاندې کول شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي په کابل کې په زلزلو باندې نه الله زره کسان وجلې شم نو زه په یو ګلچ سره ټول پاکستان نشم تبا کوله خلاصيږي به کم ځای تخت به کم ځای قران کې خدای پاک وایي کنه وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا اے پیریانو بنی آدمو کتا سو غواړی تخت د غواړی نو اوزید الله د اسمانونو او د الله د زمکو نه اوزید فانفذوا اوزید لا تنفذون الا بسلطان وته چرتش خلاصې دې کم دی تبدا وای چې زیات نه زیات خمر بشو کمر شه بیا به څوک خلاصي کمر شه یو سره چې مړ کېده وصیت وکړ چې زمر شمنو ما اوس وځوي او غیره می په هوا کې باج کوي وی ولی وی چې د خدای تاړو پیش نشم ما سکړی دي چې د خدای نه ځان خلاصوم چې مر شو ځامن امدا چل ور سره وکړه غیره په هوا کې والو زلو سره په بو کې وړیا وکړه څنګه راځي قران کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې د د اډو کې به بیا راجمع نه کوم ستاده خیال دی چې به خلاص شوم ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستاده اډو کې به بیا راجمع نه کوم بلا قادرین على ان نسوي بنانا الله وی په خپل ذات نه دی قسمی چې په دې ګوتو کې دا نړۍ کرخم رانه لاندې باندې نشي دا څه به بیا مرکب کم او جوړ به کم او ځان ته به پیش ته جوړ کړای چای چې دی وران کوم بیا باندې دا مو آیا چې مر بشم ګنې اخلاص بشم الله دې امان را قسم په خدای دې چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا غراسه مې بالکل ربېللې ده تړه چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا ډومبای شپه چې ده د ډومبای شپه ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایس کتا سو خیال وکي چې د آدم علی السلام نواله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی سليمان علیه السلام اراده څوکړه اوس کومګه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې نو هغه به څه چل کوله اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوي سپینګری شوي دا مو په ایمان وایي چې چرته اوریدلیم دي چې کوم یو مسلمان بادشاہ چې د کافر بادشاہ له د اسلام دعوت ورکړي دي اوریدلیم دای کړی دي تجارتی معاهده زبطانه وصله علم ستاو زما معاهده ده زبطانه جازون علم ستاو زما معاهده زبطانه غنم علم ستاو زما معاهده ده وغیرہ وغیرہ لیکن زب حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه مسلمان شه دا چانه دي تر اوسه پورې او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي توپ او ټینکونه نه دي اصل شی چې په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام قیصر روم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استوله او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته کافر ته السلام علیکم نه وای خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاغه چای چې څوک اتباع د هدایت کوي نو ځانم خلاص شو قیصر روم په پوم نشو مطلب دا چې سلام په ما چول نو کتا ستم کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکه یاد کوي السلام علیکم ورته نه وي سليمان علیہ السلام خیال کوي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي خط ورته لیکي
او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سليمان، یعنی از طرف سليمان. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څه ورته وایي؟ انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکای ته سجدے کولو ته ځو، سجدے ورته کو. یا صدر نکسن پاکستان یو صدر ته وزیر ایزنها ورته یا پلان ډینګ سمره چې تیر شوی دي ورته لیکلی چې انه من فلان الله تعالی علی واتونی مسلمین. پاکستان تراشه مسلمان شي. دا زمونږ تیزن چې دي دا جرأت به وکړي. ایمان دیته وای، غیرت دیته وای. غورد اخبار کې لیکلیو چې کویټه کې په تبلیغي جماعت والا پیدا روانو حمله په شوې ده او زخمیان کړي دي. پولیس ورته راغلي چې راپورټ وکړي. هغه ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والیو دا د خدای هدایت ورته وکړي. پنجاب کې خلک ورته بسترې بار لړی کې دي، لار شي بار په کوڅو کې کینی بدا سي ناس ته خپل بسترې لکه ملنګان چې ګور. دا ډېر ګران کار دی. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سره دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوري څوک نه، ډاک سیستم شتا نه، غا ټیلیکس سیستم شتا، هیڅ نشتا. خط به څوک وړي؟ سليمان عليه السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته وړي دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغه ته د ډاکخانو ضرورت نه، دا غي ډاګیتو مارغان کوي. دا خط ولیکلو هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو او والوته. شهر سبا ته چلاړو، کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرتاوه او دوا پاس نه پروشندان کې دا مارغه ورننه وته او دا خط یوړو پسینه ورته غلې غوندې کېخو. مارغه ول بیا په دغه کې ناشته روشندان کې تماشا کوي چې دا اوسراوي خشي چې دا وګوري. دا چې را پاسې دا چې دا خط وکړو هدهد لاړو. فورا په کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سليمان عليه السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته سوي وایي جی جنگ کو، اٹیک کو. ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنگي کنه. اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. دا غي مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي. دې شرم ته وسکو، شرمې دلو. اوس فوج او د سکول ماستران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر ولګي او بیا چې د مردم شماري. اوس هغه کاغذ چې در کې دله په پويږي بمنه غسل خانه در کرا سمره دی او ټټای در کرا سمره شتاو کنيشتا ولسو زلا کې شتاو کنيشتا موټر شتاو کنيشتا ډرایور شتاو کنيشتا ډرایور لایسنس شتاو کنيشتا. هغه د ډرایور د لایسنس پختنه ستاسو کار. هغه د پاره خو ټریفیک محکمه ده په چوکونو باندې ولاړی چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني نو ستاسو کار دی. د فارم او په فارم به بیا فوټو لګیو کدا دې سم ډک نکړو نو 3 میاشتې کې بیا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولي کو ته موږ به پوېږو نه. د خو ګورئ دا چا کړی دا باري منډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا دغه پروګرامونه دي کنه. ٹھیک ده؟ نو دا باري منډیټ هغه چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی. دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تبا کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک تبا کړیو. په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی. سونه خلک په کوټه کې مړ شو، سونه په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې ته وګورځي دلته بل ورځ دې بلا مانه ماشومان کوټې نه اوته کوټه راکېناست. ماشومان داسې ناستي او کوټې پریوي او ورته ګوري. اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک ارڅ کولی شي. د نوح علیه السلام طوفان یو قصه چې تاسو باورې ده. په بل ورځ باران کې الله درته په سترګو وښود چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کولې شم تر اوسه پورې په سونو لاپته دي. په کابل کې په زلزلو باندې 9,000 کسان وجلې شم. نو زه په یو ګرچ سره ټول پاکستان نشم تبا کول. خلاصيږي به کم ځای، تخته به کم ځای. قرآن کې خدای پاک وایي وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے پیریانو بنی آدمو کتا سو غواړی تخت د غواړی نو اوزی دا الله د اسمانونو او د الله د ځمکونو اوزی فانفذوا اوزی لا تنفذون الا بسلطان. وته چرته خلاصې دې کم ځای دي ته بدا وای چې زیات نه زیات خمر بشو کمر شه بیا به دې څوک خلاصي کمر شه. یو سره چې مړ کېده وصیت وکړ چې زه مړ شم نو ما اوس وځوي او غیره مې په هوا کې باج کوي. وی ولې؟ وی چې د خدای تاړو پیش نشم ما سکړی دي چې د خدای نه ځان خلاصوم چې مړ شو زامن امداد چل ور سره وکړو غیره په هوا کې والو زلو سره په بو کې وروړیا وکړه. څنګه راځي قران کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. انسان دا ګمان کوي چې د اډو کې به بیا را جمع نه کوم. ساده خیال دی چې به خلاص شوم. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستا اډو کې به بیا را جمع نه کوم. بلا قادرین على ان نسوي بنانا. الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې په دې ګوتو کې دا نړۍ کرخم رانه لاندې باندې نشي داسې به بیا مرکب کم او جوړ به کم او ځان ته به پیش ته جوړ کړی چای چې دې وران کم او بیا به نشم جوړولی جوړ کړی چای. تاسو خیال را نو زما عزیزانو دا مو وایه چې مړ بشم ګینې خلاص بشم. الله دې امان راځي.